راوړه دا چې شي شادي دا ولې تا خو په اخبار کې یو غږ پورته کړی و چې تا ول خدمتګار یم پکار دی نو درته اوس خو نه سپویده د دغه پر ځای چې تا په تلویزیون کې غږ پورته کړی وای زه اوس به د کور مخ ته لین ولاړ وای خان باقي ته نه پوهېږه په دې خبرو تلویزیون خو ډېر مصرف غواړي خو نو مصرف د چا په وسه پوره دی په دغه وخت کې وروره ته وایي داسې خبرې کوې دا زما دی څه سخي سړی یم داسې کیسې دي السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر اوسئ، ښه یاست؟ په خیر یاست؟ صحت مو ښه دی؟ وبخښئ دلته دا دروازه باندې تاسې لیکلي وه چې یو مزدور ته اړتیا شته او لیکلي وه چې یو څو شرطونه هم لرو. زه بیکاره یم او ستاسې هر شرط منم، راته ووایاست. ښه خان سخي تا خو دا خبر ما په اخبار کې ورکړی دی تا خو د کور په دروازه خط نوشته کړی دی چې په بیا چاکلیټ در کوم اوس ما خو مزدور ته ضرورت شته دا خو ما ټولو ته ویلي مګر زما یې څو شرطونه دي دا شرطونه ته عملي کوه دلته چې سهار راغلی ګوره د خپله وظیفه چې ته کوې دا پیسې به ځان ته حلاله سهار چې راغلی در 12 بجې به دلې زما خدمت کوې پر 12 بجې به ځې بیا دلته یو لنګر دی لنګر ته چې ورغلې دلته یې ډوډۍ موډۍ وخوړله په 20 دقیقې کې بېرته ځان رسوې وینې دا خپله روزي به ځان ته حلاله او بیا چې میاشت په رسوله بیا ته زه څوک شیم شناخته دي بره به ورسې تو ته زما در رسولی یم ما سره څه کومک وکړه جنجال منجال به نه کړه که دا شرطونه پوره کولی شي خدای دې راوړه که نه ځه مخته دې ښه شه ښه خان سخي داسې نفر ته خو زه ډېر سخت ضرورت لرم یو دانه کجمات هم را پیدا کړي ته چپ شه بیا تا ته چاکلیټ در کوم ته د روسو په دا ځای ته نه رسېدلی ته اوس خپل کار په خپله کوه په 1000 سړی نهشي خان کېدلی ما چې ول تاسې به د دنیا څه ښې او ښادۍ لیدلي او ته چې دونې دا سوړ سپینې ما چې ول تا به څونې شفتالوګان څونې میوې خوړلې ته خپله د بل په لنګر راپورته سوی ماشاءالله ښه سره تللی اخواته څه د ځانه سره ایچات کوه د نس چربي دې ډېره سوې ده او د ستاوارو انسانانو سره ذکر سره کې کار نشم کولی ما د دغسې خانه سره کار کوئ چې هغه هم ورورکه جانه وم څونې مال دا ګرده خانان به داسې د خانانو رنګ مور بد کړي تاسې مصرف اواسي ویاست چې موږ خانان سوي یو د اخبارو پر ځای پر دروازه باندې تاسو لیکئ مزدور ته ضرورت لرو او تاسو به داسې وکئ د یو صدۍ به واخلئ ښه زما د خوا د 50 چاکلیټ به ته رانیسئ 50 به دی رانیسئ پر یو چاکلیټ مو جنجال یې فالتو خبرې کوئ را په اواسي ویاست موږ هم خانان یو خانان نه یاست ګر سره کې زه به دا د موټر دغه داسې سړي سره اخته وم دا د موټر یې رانیولی دی ما چې ول ګرده به دغسې یاست دا اوس یو دا جو موټر خلاص دی ټانکۍ یې ډکه ده که یو ځای منظره ته راسره ځئ راځئ ما نه درته وویله چې خاني ډېر زور غواړي ته لا تر اوسه پورې نه یې خان سوی د خاني ځای ته نه یې رسېدلی ارام قرار کښېنه نو که راسره ځئ راځئ چې منظره به هم درکړمه او دا صدۍ زما د خوا بره واخلي دواړه ګر سره بېزاره یم د داسې مزدورۍ داسې خانانو زه نه یم مزدور شوی داسې خانانو مزدور شوی یم په ګلانو کې را روزلی په ګلانو کې خانانو رنګ ورباد کړي راځه نور داسې مزدورانه دي په کار ډېرې خبرې نه وکړې زه باید یو صدۍ د چاکلیټو ته پیدا شو او وایه د لنګر بخر زه چې څومره ډېرې خبرې هم در ولاړې اوس د پیسې کې بس پاته دی وایي